ملګرو غوان رالی په دغه کور کې ومشتي دغه دی دغه کور دی. د سپین بولدک د جګړې تازه جزئیات. پاکستاني چارواکو د مذاکراتو غوښتنه کړې خو طالبانو رد کړې او لا هم جګړه روانه ده. جزئیات هم دلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. د کندهار سپین بولدک کې یو ځل بیا د طالبانو او پاکستاني پوځ ترمنځ سخته جګړه پیل شوې ده. سرچینې وایي چې طالب ځواکونو غوښتل چې د سپین بولدک د شیرو اوبو سیمه کې پوسته جوړه کړي، خو د پاکستاني ځواکونو لخوا ورباندې ډزې شوې چې همدې سره سخته جګړه پیل شوې ده. ځایي سرچینې وایي چې د دواړو لورو ترمنځ درنې وسلې هم کارول کېږي چې د عامو خلکو پر کورونو هم لګېدلي. د کندهار څخه یو شمېر طالب سرچینې وایي چې د دوی د ځانګړو ځواکونو قطعه هم په لاره ده تر څو سپین بولدک ته لاړه شي او هلته د پاکستان مرتد پوځیانو پر ضد د افضل جهاد کې برخه واخلي. ځایي خلک بیا وایي چې طالبانو تر اوسه په لوړ مورال د پاکستان پوځ پر ضد جګړه کوي. سرچینې وایي چې پاکستاني چارواکو د مذاکراتو غوښتنه کړې خو طالبانو رد کړې او جګړه لا هم روانه ده. د یادونې وړ ده چې څه موده وړاندې هم د سپین بولدک دروازه کې د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ جګړه وشوه چې په پایله کې یې پاکستاني ځواکونو شاتګ وکړ او د طالبانو پر ځای یې د کرښې دواړو غاړو عامو پښتنو باندې ډزې وکړې چې لسګونه کسان یې زخمیان کړل. عام افغانان بیا وایي له حالاتو معلومیږي چې پاکستاني پوځ د ډیورنډ کرښې دا غاړه هم خپل ملکیت ګڼي، ځکه خو خپله د کرښې څیر متاسسات جوړوي خو طالبانو ته اجازه نه ورکوي. کتونکو خپل نظر مو راسره کمنټ کې ولیکئ او د نورو معلوماتو لپاره چینل هم سبسکرایب کړئ.